چې قیامت سو وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علما وایي چې د منځ وخت څو وخت کې راشي نو امام مهدی سے به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخ کې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخ کې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څو وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې او دا ټوله دنیا د هر ګټ نه به شام ته روانه. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاعین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاعین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې صد دفاعین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بهر راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه او صرف دا تنه به وي او د غونډاري غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وایي به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپلو لاسونو او خپلو خپو ته کتل پکار دي چې اسې نه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته. زمونږ لاسونه چرې حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه سي. ټوله ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټوله ورځ زمونږ لاسونه څه کار کوي. دغه هر سړی خپل ګریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړئ چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وځي. نن وګوره هر سړی آرام خور دی. په دې ملک تاسو که نظر اوس غلوئ نو الال خواره به درته هغه خلق هم ښکاره نشي. هغه خلق چا 15 زره تسبیح ورسره او په خلوتونو کې ناست ځکه د هغوی خوراک هم چې دی زمونږ ګټه ده. نو مونږ خو یو مردار خواره د شرابو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو. د هیروین او د پوډرو تجارت مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په نظرانه کې ورکو. غلا او ډاکه مونږ کوو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو. نو حلال خواره هغه خلق هم نه دي. په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناست دي د دې خلقو خوراک هم ستاسو ګټه ده. نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده. نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي. زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده؟ دا دې کوم ځای نه راوړې؟ ستا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده؟ زه دا تپوس کولی شم. نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي. بله ډله به راپاسي
چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي، خنزیران به خخکړی به بنی آدم وي او راپا به سي د خنزیر په شکل کې. یا الله دا سو و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول، د دنیا په کار کې به شپه او ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغه نو منځ به نه کول. نو چې کم خلق د دنیا په روزگار کې منځ قضا کوي، دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه، چا به د خنزیر په شکل کې. الله دې امان راکړي. بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاخونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي، په داسې خبيث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله را پاسي. یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق دی چې په دې خله به دوه مسلمانان جنگول، په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي، بل به کوه په دې خله کنستو، دوه به په جنگول، دوه به په جنگ کړه، دوه به تماشا کوله. نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاس. بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی، دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بل ډله برا پاس چې د هغه ډلې مخ ته به بورډ لګېدلې، بورډ به لګېدلې او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخ ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبه رئیس هغه ور دلته یو جلوس تیرې دوه د ترکانانو جلوس رئیس دی، هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدل، لو کتبه مطبوع لیکلې مال جلوس چاته وباسي. تاسو خو د خپل الله صداسي حکومت جوړ کړی دی، چا د بجای رونه دي، د بجای او خزوا، نو هغه به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای و. نو چا مالک ته ډیره تنگ شو، نو هر وخت به ورته فټیمون حالت، فټیمون حالت، فټیمون حالت، اخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای سشي چې سوی پوزا په دا بیخ کې پرې کړې نشي. په فټیمون حالت بجای نه شرمېږي، سو پورې دي چې په بیخ کې ته پوزا نه پرې کړی. نو تاسو د خپل لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس ته چې په توده طبقي خو کې نه پرتګیستري او دا سنبهم داسې چس ناری کی اومبم ستاسو په خبره څوک غور نه کی وای لګیاو سچاته وای دا د بجای رونه کوه ورته سو جمعه او شوي چې تاسو د جمعه ترازی او په کې نه ها سو جمعه او شوي اندازہ وکړه د بجلیګر مولا په جمعات کې درې جمعه وشوي چې وبني خلق بیا د سمونځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شور مچول شي ها
نو چې د ما جماعت سره دال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره بچال کی اسلام څکه د خزم خدای مل شه د خزو د لونم خدای مل شه کپرانا ورځ استاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړه نه کې زمونږ بچی دا نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو لونه براټینګ نه کوي لونه دا زړې خزم دي دا به درته وی چې زا چی چړه طلاق میکړي دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي اوس خپل ځان چې په خپل پچاکو وهي نو زخم په خپل سټا او د ځان علاج په خپل کوا نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی د زړه بې اطمینانی د زړه بې چینی الله دې امان راکړي دا ستا ملک دی ملک وبوړي د کمیټه ایس ډی او ورته ناراضي او ورسیر ورته ناراضي ملک وبوړي دانن درې سلور جمعې وشوي د بالا مانای ته د دې میر کار نو چې راغلی وي چې دلته وبولي نشته ها د دې کار نو ایس ډی اوګان راغلی وي انجینیران راغلی وي چې وبنشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون کوم علا لنډای پروډم کندې کنستی دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ ا د سیمټو یو دوه تختې نشته چې لاندې پاسوري کیږي او کنده ټپه تختې نشته نو ډېرې خېدي ما نورې کندې پکې وکړي چې ټانګه کې تیرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ هوایو اشنا لپند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر کچ ورمېږي مات شي اشنا لپند ورکا او چې پند نه د شګې پند ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی یو سړی چواړیان دي چواړی ته وایا چې دا ناله وایا کا دروغه ته وایا دلکه د علاقه وایا کا ماشکی ته وایا کا د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخوالی 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکی سليمان نه تر لوی سليمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبلونو باندې چې کوم اپریټران لګولې دي دا د کونسلرانو پرکټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیستم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بی ډي سیستم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبل اپریټر چې ده ا د کونسلر پرکټه ده زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي دوه ورځې نه ایو سبزی والا د هغه راشي ماشين چالو چې ټیوبل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه تا چې اچانک چې کړی دي د اپریټران چې په ډیوټي موجود شته کړي نو په ډیوټي چیکینګ خو به هغه سړی وکي چې هغه د خپل خېټې درک پسې نه ګرځي اسی ما ته وګورئ په دې پټو کې خو بم غواګانې میخې ګډې چیلې دا خو بم لیدلی چې سریږي کنه په نور څه خو نه پوهېږي اسی ماکوان غوندې یې په خبره پوهېږي نه دومره خو بم لیدلی چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې
چیلې دا سریږي. نو چې دوی په دې غیا خله ورخکته کړي نو د خپل خېټې په غم کې کبلې چیلې ته وایي چې راشه ته مخوره لګا. ها یعنی یو ساروی بل ساروی ته وایي چې راشه تم لګا وخوره. دومره خو پوهیږي. نو دا د ګډې او د چیلې بچی دي. دوی چې دفترو تراشي نو خپل خور کې سپېګمې دنه نکړي چې ځان لمه څه پیدا کړي. نو هغه ټیوبل بچ چې کوي وختي راته وسره وي جی فیر برګیټ ته ټلیفون وکړه چې لارې راشي. مال زما څه کار دی؟ ما څه کار دی چې ورته ټلیفون کوم؟ دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي؟ زما څه کار دی؟ دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړي ته ورکي او ورشه کمیټه ته او دا غټ غټ راوباسي راوی باسي او د سرمنې خمچین در سره او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېږه. دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې دپاره چې ته به ناست دې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک کړي. هر علاقه کټکولیان وګورئ برتي کړي دي. کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کې نه څه ویارېدئ خدای موال. موږ د علاقې ویاڼی دا ډکي اوبه په کورونو وراوړي. هلکه دا ویاڼی دغه کوي ورشي هسې داسې بیلچه کې راولي او په دې غاړه یې کېږي. هغه بیا څوک وړي نه چې کېږي چې وچشي بیا ویاڼی ته ورغړي. بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستې کېږي او په موقع کټکولي شته نه. ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده. ټول ملک. نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي؟ دا ملک به څه ټینګېږي چې کوم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي؟ ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي. هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي. مونږ کې ایمانداري نشته. بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نوال وته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي. د قیامت د ورځې بیان ستاسو په مخ کې کافی مودې نه را روان دی. سحر رانه یو سړي تپوس کړی چې دې ورځې ته یوم الدین ولې وایي؟ یوم په عربي کې ورځې ته وایي او دین چې دی په عربي کې جزا ته وایي. دغه ورځې ته یوم الدین ولې وایي؟ ځکه چې دا ورځ د جزا ده. هر سړي ته به په دغه ورځ باندې د خپلو اعمالو جزا او سزا ملاوي. د دې وجې نه دې ورځې ته یوم الدین وایي. عزیزانو بله خبره باس نن پکې دا دی چې په دغه ورځ باندې به د الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي. مخلوق به ولاړي انتظار به د دې خبرې وي چې حساب به کله شروع کیږي. په دې انتظار کې بل لکونه کاله تیر شي او دا خلق چې دی دا به په ولاړې بالکل هلاک شي. تقاضا به دا وکړي چې یا الله حساب شروع کول پکار دی
که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لري. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شي او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را. دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیه السلام ته به ورشي، ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی و. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجره، دې بوټي ته ور نږدې کېږي او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر د 1,40,000 پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسیدونکي هم د یو ټکی د وجه د الله مخې ته دراتلو نه انکار وکړي. نن ستا په ملک لکها مسلمانان په دې قهر اخته دي، لکها چې د مرګ نه وروسته به زما دا پیر چې دی دا ما جنت ته بوځي او زما د پاره به خدای سره جګړه کوي او ما به پې بخي. لکها مسلمانانو دا عقیده ده، بلکې د لکها مسلمانانو دا عقیده ده چې الله پاک چې کوم کار نشي کولی نو دا پیر کولی شي. په دې قهر دنیا گرفتار ده. یو عجیبه درته وایم، د دې خلقو په مجلسونو کې درې ورځې دمې ګډي نامای په دور سیخي چې دا د زیارت اورس ته، نو 3 ورځې په هغه زیارت باندې دمې ګډي نامای په دور سیخي او 3 ورځې ډمان او قوالیان ناشتي په قبرونو باندې او دوپړای او باجې غږی. دا قوم زرګونو تعداد کې ورته ناشتي او بیا په هغه ډمتوب کې هغه مشر پیر ناشتي، نو ار یو ورزیا پیر ته سجده وکي او هغه له پیسې ورکي او بیا چې کوم ده اډم لاړ شي هغه سجده وکي او هغه پیسې د پیر صاحب نه راوړي. دا اورېدو خبره درته نه کوم، زار کار ما په خپل لیدلې. کله سیکانو د ګوردوارې تپوس ما نه وکي چې سیکان په ګوردواره کې څه کوي، نو ما په ګوردواره کې وخت تیر کړی دی، ما ته معلوم دي چې هلته څه کوي. کله هندوانو د مندر تپوس ما نه وکي
نو ما د هندوانو مندر کې وخت تیر کړی ما ته پته ده که د انګریزانو د ګلجې تپوس را نه وکړي نو ما د انګریزانو تقریرونه په ګلجو کې اورېدلي دي ما ته پته ده دغه پیرانو مجلسونو ته زه تللی زه پکې ناست او دا منظرونه ما په سترګو لیدلي دي اندازه وکړئ چې دوپړی او باجی پیغمبر دې ته مزامیر او شیطان ویلی دي دا د شیطان سرود دی او یو قبر ته ته ولی او بزرگ وی او داغه په قبر باندې د ډمان کینولی دي او دوپړی او باجی پیغه او دا قوم زرګونه ورته ناست زرګونه قوم سکه خزي ورته ناست دا لچره خزي بوتل غریبان په دې رنګ کې خزي چې له لچرتوب تبوزي د معتبرو د خزو خو حال موای هغه تاسو ته پتا نن را تسار چاوي چې په صابرینا سینما کې بلو پرنټونه چلی او نن اخبار کې داغه خزو بربند فوټوان راغلي دي چې په دې سینما کې داسې بربند خزي چلی نو ماوي چې زه څه وکړم ما زه څه وکړم دا زما کار دی زه خو به تقریر کې وایم د مورمړو پلار مړو ته بیا زما تقریر کده سی ای ډی پر ریکارډ باندې راشي او د دې حکومت خلکو ته هغه کاپی لاړ شي نو دې حکومت کې دا سي سړی شته چې فورن په باندې اکشن والی او په خپل د یو عوامي سړی په شکل کې سینما تلاړ شي او پکې کینی او وی ګوري او فورن هغه سینما سیل کی سیلنا بلډوزر ورته راولي او پیاواري کدا ملک چرته د سړو د زامنو ملک وې او په دې ملک چرته د انسانيت حکومت وې نو بیا خو اسانه خبره څوک ماته وایي چې تاسو هم د پیپل پارټای سره مرګري یو د پیپل پارټای حکومت ته په دې ملک باندې معلوم ور سره زکه مرګري وجه درته وای ما په بجلیګر کې د جمعې منځ کول هغه افسران وایي چې دلته مونږ د منځ بندو دا سرکاري زیاده او د بار خلق دې زیاده ترازي مالموز بسنګ باندې بجلیګر خلکو ته مې وایي چې څنګه چل کوي ویلې ځان په وجنو لکه استاد ته جمعات کې زوې ما چې څنګه چل کوي او تاسو چې ځان په وجن نه پی ها نه نه ټولو وای اوس هم د دې ګیټ لا بارو باس او په دې سړک درته یو پولیس غارت راځي چې هغه سره کوتا کیوي کستا سولاره معلومه شو چې په کومه لار منډې کړې نو زما په دا مخ تو کړ ما تاسو په هر رنگ تماشې کړې دي په هر رنگ دا سه یو ځل راته په جلوس کې وې ویل مولانا سه ورزو په دې ګورنمنت هاوس مال لکه ساړه خوري ویل نه او چې په دې پول وروختو او دا د پولیس ډنډې او د انسو ګیس دا ټوپکی ولیدي ما تا مرګر وی چې ټینګې غم دي پولیس سره ډېر لګروستو ګوره چې روستو مې کته هیڅ کوم نو اسیم تاسو دا شیخان میخانی تاسو به د خپل منډي په دغه کوڅه وګورئ لارې بدر نه غلطي ما پار رنگ په دې قوم تجربه کړې پار رنگ نو ما ته وی چې نه څنګه به بندګی رانه ما غ جرنیل ته ویل چې نه به بندو ول نه بندوي مال نه ول سبب زرا زرا سبا لراله د بجلیګر سلور نیم سو کسان ولاړو او جرنیل سره داسې لخت او پلاس کې او په وردای کې لخت داسې او خزوله ویل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں نماز نہیں ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے اور جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ ادھر ہو جائے او بار فوجی غارت ودرو له او چې ټول خلکو د فوجي غارت توکته ټول دی فودره چې نه دی کېده پکار زه आवाज ولاړ پاتې شو جرنیل مال لخت او خذل مولانا صاحب ابي
التزر عالم ماغی سر ادرے معلوم ابھی میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ بغیرت قوم کا امام کبھی غیرتی نہیں ہو سکتا. دا بغیرت قوم امام غیرتی نشی کے دے. تاسو خیال راغی نو خبر دادا چې مونږ هم د دې قوم مليان یو. زویم کدا خزه تاسو منتخب کړي دا او مشره کړي دا پوه شوي. مونږ هم کا نور سني تعویز ماویز لا او دم معاملہ اور مرګري چې ډېر خدای چې د قوم منلې ده بلا تور اور پسې ک جمعتونو کې وبني او ک بجلی باندې او ک بمبې ماتي ډېر خدای خدای پاک نور دا قوم در په در سم کار دی. الای خوند کړي دی خوند یو یو را منډي وي جی چیک سره ډېر شکر تاک وی اشنا له پند ورکا چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ورمیږي مات شي. تاسو به وګورئ په پاکستان چې په کوم رنگ کې عذابونه او قهرونه به په نازلېږي. رنگ به درته خیر زه خو عمرم تیر دی مړ به یا به ژوندی ما او درته به وښیم او د قبر نه به आवाज نشم کولی چې مزه یې وه. بیا دام درته وایم چې دا مو وایئ چې مونږ خو پلانې غلط کار نه دی کړی. د الله قهر او عذاب چې راشي په دې بالا ماڼۍ چې سیلاب راشي نو سیلاب دا आवाज کوي چې دا جماعت ته ما وړه دا आवाज کوي. جماعت د ټولو نه مخکې ورانه د موسی علیہ السلام په قوم چې عذاب راغی ځوانان پکې بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. کونو قردتن خاسئین چې خیره وکړه موسی علیہ السلام خپل قوم ته کونو قردتن خاسئین ځوانان بیزوګان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو. موسی علیہ السلام وویل چې یا الله دا سپینګری خو دی خو غلط کار نه وکړي. ویلی دوی دی غلط تا کتاو منی کولی نا دوی ورطا کتا نو چې عذاب راشی مولا او سپینگیره او میا او باچا با پکی نگوری ټول بید مخی بس. نو دا دا آخر زمانه سیلاب او افت چه ده تاسو بدزان تماشی کوئی او با گوره چه تاسو سرت سکی. نو عرض میں داو چې آدم علیہ السلام غوندې با اوس د دې قوم هر فیصله ګوره هر فیصله غلط ده. آدم علیہ السلام غوندې پیغمبر خو به انکار وکړي د الله د مخې د تلو نه او شپه ورځ په ډمانو کې ناست دا برازي او تا د پاره به خدای سره په جګړه دا څه عقل بیا به دا قوم نوح علیہ السلام تراشي چې تراشه زمون شپارس خدای توکا. نوح علیہ السلام به ورته وایي چې زم نشم تله ما تم خدای یو اختیار را کړو او هغه اختیار می په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته می خیره وکړي چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. خدای د زمکه د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دي. طوفان پیراغه او ټول قوم می تباہ شو. نظام شرمنده خدای ته نشم مخامخ کړي. نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به انکار وکړي. دا قوم به بیا ابراهیم علیہ السلام تراش هغه به انکار وکړي. موسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو باندې به دا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دی هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو. آخری کے بدا قوم راشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې تکلو کې فوراً بقبلی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټول پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه می پټ ساتلې ده او د قیامت په ورځ به راو باسم او خدای ته به پیش.
چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ترا کړو ما په دنیا کې نه د استعمال کړي اوسه درته وایم الله به وی وای څه وای وای بداویم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکا نو حضور علیہ السلام ورته چې داو فرمایي نو الله به ورته وی چې ته په ګوته کې داو زه به جنت ته لېږم تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیا نه بعد آخر الامر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراز نو چې حساب شروع شي نو په دغه وخت کې به وزن د اعمالو کی اعمال بتللې کی اوس دا لوی باس ته چې دا اعمال به په جنت قیامت کې تللې کیږي دا اعمال به په څه شکل کې وي او تللې کیږي به په څه شکل دا د چې دننه نه وته نو د عین نه اعلان دي اخپداسي میټاو کړه نو چې عین نه لاندې د اخپا ورانه کینو پاسته حمزه جوړ شي چې دننه نه وته بادشاہ ورته وي چې دا سدي لیکلي زما په دروازه باندې وي چې ما سدي لیکلي وي تا دا لیکلي چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصه زما شیرونه ستا په دروازه کې ابش شو لکه تا چې د سرو عامل د خالصې په غاړه کې ابس کړي دا دي لیکلي وی بادشاہ سلامت د سره من غواړم ته په خپل دا شعر لګو ګور نو د خدای عین لاندې خپوالی و حمزه ته جوړ کړو نو د زاعنه زاء جوړ کړو زاعنه زاء چې بادشاہ وکړه نو هغه عین نو حمزه نو معنی دا شو چې لقد زاء شعري على بابكم په تحقیق سره خوند وکړو زما شیرونو ستا په دروازه کې کما زاء عقد على خالصه لکه خوند کو عامل د سرو زرو د خالصې په غاړه کې بادشاہ ورکړي 1000 روپے دلای نام تاسو خیال را عقل دې حد ته رسیدلی عین بو لاندې خپل اوله زاع معنا ضایع کېدل فضل کېدل زاع حمزه به ته جوړ کو خوان کېدل یو بادشاہ دې عقل دې بادشاہ دې مایه والا چارا و مایه چې مایه ولا راوړو نو څه چل دی لکه چې دا تحفه مې راوړې ورکه لکه 15000 روپے بادشاہ له تحفه راوړې خزه ورته وی چې خدای دې ورکه چې ته 15000 روپے په یو مې ورکه ته خو به د خزانه بیړه تباہ کی یو مې راوړو ته 15000 روپے نام ورک بادشاہ حکم کو چې دا سړی را واپس کړي دا میانو والا څنګه به ته واپس الو دا پیسې خزه ورته ویلې چې ته پښتنه وکړي مېګرنا چې دا مې نر دې که خزه ده کدو ویلې چې نر دې نو مونږ وایو چې مونږ ته خزه مې په کارو 15000 روپے واپس او کدو ویلې چې خزه ده نو مونږ وایو چې مونږ ته نر مې په کارو 15000 روپے واپس بس په دې چل به ته روپے واپس وړ بادشاہ ول دې راخله چا سړی را واپس کو هغه ورته چې الکه دا ستا مې نرو که خزه وا ویجی دا زما مې چې دا نرو نه خزه وا دا نر خزه بادشاہ خزه تو قتل ویلو سوال ورکه ویل 15000 روپے نام نور تاسو خیال را عقل دې حد ته رسیدلی کما اوس پیمان وای پیمان وای چې تاسو دلته د جمعې منځو او دی جمعات نه باروزه یو څوک درنه تاسو کی چې دا د جمعې منځ مو کو دا خطبه واجب ده او که سنت ده یاره کدا تاسو له درځیم زړه به د سړی زوی قدام ده چې تاسو د دې جمعې منځ کو نو د جمعې منځ کې دا جمعې منځ کې دا خطبه واجب ده او که سنت ده او یا درنه دا تاسو چاو کو چې دا د ماسپخین خو اصل سلور رکعات فرض دي دا د جمعې دوه ولی د جمعې دوه ولی کدا تاسو درنه دل تبار چاو کو تاسو نه ده نو د عربو عقل دې حد ته رسیدلی او سره د دومره اوچته عقله او د دومره اوچته فهمه
او د دومره اوچته کماله قرآن ورته اعلان وکړو. قرآن اعلان وکړو چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې ای چې دا کم کلام زما دا پیغمبر بیانوي چې دا د خدای کلام نه دی، که په دې شک کې ای نو فاتوا بسورة من مثله، یو صورت د پشان پیدا کړي نو تاسو پرشتیا ای. انا اعطیناک الکوثر دا په ټول قرآن کې وړو کې صورت دی، د دې عمر یو وړو کې صورت هم جوړ کړي د دې پشان نو تاسو په سچ ای. او دا قرآن چې دی دا بیا د خدای کلام نه دی. د دې دومره لوی عقل خاوندان خپل تور او ډال کې خو او وې منلا چې د دې کلام جواب نشته. نو عزیزانو عرض داو چې هغه خلق چې د دومره عقل سره بیا مسلمانان شو، د دومره عقل سره هغوی بیا اسلام راوړو، نو دا نن قرآن او حدیث چې تا سره بالکل کمپلیټ هغه سي محفوظ دی چې څنګه نازل شوی او څنګه ویلې شوی دی، دا د دومره اوچت عقل برکت نو بڅه یو ستا عقل بسې بیا په پاکستان کې عقل لټه. پاکستان قوم کې که عقل وې د دې قوم وګوره هر فیصله غلط، هر انتخاب غلط دی، ہر تجویز غلط ہے. دا سملک ده نن اخبار کې په دروغ چا د ځانه بیان ورکړی دی. د دیوبند مفتی اعظم صاحب ویلي دي چې خزه چې دا د ملک وزیر بادشاہ او مشره وزیره جوړې دی هلک عاصم شوی دا مونږ منلې ده. فتوی څه کوي په غبرګو سترګو وړاندې شي، د فتوو ضرورت څه دی؟ یو خزه چې واده شوه د میړه پوزه نه وای، خزه ورته بې پوزې له ورکړې ویل خورې دا بونجې چې دی ما ته په دې منظور دی لکه د سرو زرو پوزې چې دی. نو مونږ دا بونجې په سرو زرو پوزې منلې ده چې دې قوم منتخب کړي. خدای پوهېږه او قوم پوهېږه او فیصلې پوهېږه، زمونږ څه کار دی ورته؟ فتوی چې ملا ورکوي فتوی، سراج احمد دین پوری فتوا ولې ورکوي؟ هغه د یو مستقل دنیا پیر دی، خلک لاسونه سپي، دا د بت پرست زامن، دا د مشرک زامن چې دي. ته ورته ووایه چې خدای پاک بیګا چې دی د اسمان نه ګلونه راورول وایي بخوا، او که ورته وایه چې پلاني ملنګ چې دی بیګا د اسمان نه ګلونه، سبحان الله سبحان، دا هغه د مشرک او د پلیتي زامن. که خدای دا کار کړی دی پړی نه لګي، او کوي پیر صاحب دا کارو کا پیر ټوله شپه د غولو ډک تیزونه اچي، ټوله شپه پوسکای اچي دی ورته دا پیر صاحب زما د شپې اندام پروت. نو اندام اوس قرآن کا په دې خورم اندام سړی چې داسې پروتي، یو لاس دی خو یو دی خو یو خو دی خو ملای پزمکه، نو اندام خو پروتي کوي. دا به ضمیر خو قرآن دا ته هم چې زما پیر بیګا اندام پروت. تاسو خیال راغی؟ نو عرض نه داو چې چرته دا قومي یا دا خلقی سراج احمد دین پوری قرآن او حدیث نوې دا ثابته ده چې خزه سربرای مملکت جوړې دیش، قرآن او حدیث نه ثابته ده. په خبر ګوړاند شي قرآن کې کم ځای کې دي، قرآن کې کم ځای دي. دا موږ سب خرچلولې دي، موږ قرآن نه دی ویلې. و یو کار دی شوی دی، نو هر سړی خپل نمبر یې جوړوي، هغه بیانونه به ورکوي چې زمام نمبر جوړ شي، ګوره که څه یې راکړه، ګوره که څه یې راکړه، ګوره که څه یې راکړه. او پس غلی کېنئ، د خدای د قهر انتظار کوئ چې کله به در باندې نازلیږي. کم خدای چې په چین کې، او کم خدای چې په روس کې، او کم خدای چې په امریکا کې، او کم خدای چې په برطانیه کې زرګونه او لکونه خلک په زلزلو په جازونو غرزیدو تبا کولی شي، خدای په پاکستان کې هم دا کار کولی شي. خدای د قهر انتظار کوي چې کله به راځي در باندې او کله به مرانیسي، او رانیولي یې ان شاء الله خلاصېږي به نه، او نه به تښتېدی شي.
وغړي کې نه پاره که مولا دې ځان له په قهر اخته دی که پیر دې ځان له په قهر اخته دی په د خدای خاطر وکړي د رسول خاطر وکړي لک سړی توپ خو زده کوي خیر دا ملک دی اخبار دی سبا کما پورې دا لکه چاره وتړلم اخبار کې به ور زه دې وام ټلیفونه بیا کړ خبر بم نه خیر دې ملک سے گرفت پکار دا دی چې کوم بیان اخبار کې راځي چې دا بیان ورکون کی دسخط ور سره خسته انفارمیشن محکمه سره پر سنسر خو کې چې د حکومت خلاف کوم شی په کې راځي نو هغه سنسر کیږي او دې لپاره سنسر نشته چې هغه دا بیان چا ور کړی دی د دې ذمہوار سره څوک دی نو ارض می دا عزیزانو چې اوس مونږه د کومې زمانه خبرې کوو لګیایو سورل سوا کال رستو تلی اور رپٹ کے لوگوں نے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے قرآن یو عظیم کلام ہے قرآن غوندے قانون پہ یو ملک پروت وی او داغا ملک فیصلے بیا دا انگریز پہ قانون باندې کیگی اغا ملک دلا